بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، نن جمعه 3 د جولای دغه ویډیو چې د کوم ځای نه صف کوم د قلعه د 12مې حوزې احمد شاه بابا مینې سلیم کاروان شاته د قلعه جبار ساحه ده. ګرانو دوستانو، تقریبا 1.5 کال کېږي چې دغه فایې جوړې شوي دي، خو متاسفانه تر اوسه د برق په باره کې هیڅ کوم اجراءات نه دي شوي. که څه هم د میټرو دپاره هم پیسې ټولې شوي دي او په ضمن کې مخکینی کوم د برق مسؤل چې و هغه وایي 6 لکه افغانۍ د دغه کلي د غریبو خلکو څخه غوښتلې چې 6 لکه افغانۍ موږ ته راکړئ، موږ به تاسو ته د برق راتېر کړو، خو تر اوسه کوم اجرات نه دي شوي. ګران دوستانو، الله دې وکړي چې دغه موضوع د کابل برېښنا ریاست سره هغه شي شریکه شي، نو ډیره به ښه. په ضمن کې اوس یو څو ورځې د مخه زما د معلوماتو پر اساس باندې وایي چې د دې ساحې ته د برق لاینونه هر شی راغلی دی، خو اوس د ترانسفارمر موضوع ده. که چیرته د برق سامان شیان راغلي، ولې د کلي مالک او یا دا خلک اجرات نه کوي؟ ځکه ساحه باید د کلي مالک ولاړ شي کابل برېښنا ریاست ته چې د ترانسفارمر موضوع هم حل کړي، خو متاسفانه تر اوسه اجرات. د برېښنا ریاست څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د دې ساحې خلک ډېر د مشکلاتو سره دي. اوس خو وړی دی، د پکې تنظیم هم نشته دی، په ژمي کې هم د همدغسې مشکلاتو سره لاس و ګریوان یو، حتی چې د موبایل چارج زمینه هم موږ ته نه برابره. موبایل هم وړو نورو کورو ته یا وړو بازار ته هلته چارج کوو، نو بیا هم د برېښنا ریاست څخه په کلکه غوښتنه کوو باید خپل اجرات په دې برخه کې وکړي. ساحه بیا هم یو ځل بیا تکراروم، د کابل 12مې حوزې احمد شاه بابا مینې قلعه جبار د سلیم کاروان شاته ساحه ده. مننه.